په 2025 کې د دې ریلیز شوی مووی زومبیز دومره تیز دي چې یو هوایي جهاز هم نیولی شي، او صرف دا نه څه زومبیز خو ډېر زیات سمجدار هم وي او د بوی په ذریعه هزارو میل دور انسان هم تلاش کولی شي او د انسانانو جوړې شوې مضبوطې قلعې هم په منټونو کې ماتولی شي. بس ډېرې خبرې نه کوو او دا مووی شروع کوو. یو وړوکی ماشوم په کور کې کارټون ګوري چې اچانک د ټي وي سیګنل غیب شي او په سکرین باندې یو عجیبه خبر راځي چې په ټوله دنیا کې یو خطرناک وایرس پیلاو شوی دی، د کم د وجې نه چې انسان په منټونو کې یو خطرناک زومبي جوړیږي. دا وایرس ډېر په تیزۍ سره خپرېږي او ډېر ښارونه یې تباه کړه. ماشوم دا ارڅ ډېر په غور اوري چې اچانک د برې کمرې نه خطرناک आवाज راشي. هغه په یاره یاره بره لاړ شي او وګوري چې دا د هغه مشر خور مذاق کاو. په دې کې اچانک د هغوی د پلار ویډیو کال راځي، کوم چې په بارمل کې مزدوري کوي. هغه خپلې ښځې او بچو ته وایي چې تاسو د ښار نه لرې خپلو رشته دارانو کره لاړ شئ، ولې چې په دې ښار کې هم زومبي وایرس پیلاو شوی و. وړه ماشومه د خپل پلار په لاس کې خپل جوړ شوی بنګړی وویني او وخاندي. بل طرف ته مور زر زر سامان پیک کوي او د لرې لرې نه د چغو اوازونه راځي. دا د څه وخت ضایع کولو نه بغیر خپل بچي والي او د کوره په منډه وځي. څنګه چې دوی په ګاډي کې کیني نو یو زومبي راشي او دا مور یې راګیره کړي. دا ماشومه ډایرکټ د ګاډي لاندې پټه شي او خپل کشر ورور ویني چې یو زومبي خوري. دا ماشومه د ګاډي لاندې رپیږي او خپله مور ویني چې د هغې نه یو زومبي جوړ شوی دی او د دوی طرف ته را روانه ده. په دې کې ناڅاپه د فایرنګ आवाज راځي او یو سړی راځي او دا ماشومه بچ کی. بیا دا سړی د ماشومې ته وایي چې غوږونه بند کړه او د دې هغه ورور هم وولي کوم نه چې زومبي جوړ شوی وي. 10 کاله بعد دا وایرس په ټوله علاقه کې خور شوی وي او ټوله علاقه یې د انسانانو نه مکمل خالي کړې وي او د یو ښکلي ښار نه یو کنډر جوړ شوی وي. دا وړه ماشومه اوس لویه شوې وي او دې سړي دا ټرین کړې وي او په یو ځنګل کې پاتې کیږي. دومره وخت په ځنګل کې د تېرولو د وجې د دوی غټ خواهش وي چې چېرته انسان وویني. د دې جینۍ دا خواهش وي چې چېرته د انسانانو علاقه مې ومونتی او په هغې کې اوسېدی، بلکې د سړي دپاره ښه ځای دا دی چې د انسانانو نه لرې وي او خوشی وي. بیا د شپې په تیاره کې د یو اواز د اورېدو د وجې دا سړی راویښ شي. دی د خپل تامبونه راوځي او ویني چې اچانک یو زومبي په ده باندې حمله وکړي. دی ډایرکټ فایرنګ وکړي او دا زومبي ووژني. دوی ډېر خفه وي ولې چې زومبي یو ځای پاتې کېږي او خوا و شاوه نور زومبیز هم وي. په دې وجه دوی د سهار کېدو نه مخکې خپل سامان پیک کړي او د هغې ځای نه وځي. بیا په لاره کې اچانک د دوی اسونه خرخپه شي. بس دې سړي ته پته ولګي چې خطره نږدې ده. دا دواړه اخوا دېخوا وګوري نو دوی ته لرې په نظر راشي چې یو جیپ زومبیز ګیر کړی دی. د دې سړي خیال نه خو دا جینۍ ډایرکټ فایرنګ وکړي او زومبي وولي. بیا دا دواړه د جیپ خوا له ځي او د هغې ځای نه څه ضروري سامان راچوتوي. دا سړی د مړ زومبي نه بوټان وباسي او په خپو یې کړي. اچانک د دندې نه د واکي ټاکي اواز راشي. بس دوی ته پته ولګي چې د دې مړو خلکو نور هم ملګري شته. دا سړی سمدستي د دې ځای نه وتل غواړي خو اچانک یو څو ګاډي راشي او هغه سړي په دوی باندې تماچې ونیسي. دوی د دې سړي ویستلي بوټان راوالي او دا اندازه ولګوي چې زموږ دا ملګري هم دوی وژلي دي. دوی په خپل منځ کې په جګړه شي نو په دې کې یو ښځه د ګاډي نه راوځي او خپلو ملګرو ته وایي چې دوی ته څه مه وایئ. بیا دا تور اس ټوپ ووهي او لرې د ځنګل نه څه اوازونه راشي او ډېر شي زومبیز د ګیر چاپېره نه دا ټول هلک راګیر کړي. د دوی سره د تښتېدو وخت نه په دې وجه دوی فایرنګ شروع کړي او مقابله کوي. د یو زومبي جینۍ مغزو کار کو او هغې دا ټول جنګ لیدو. د دې خلکو سره د پټېدو هیڅ څه ځای نه و او د دوی نه کافي کسان زومبي وخوري. د دوی یو طاقتور ملګری هم د زومبي شکار جوړ شي. دی خپل ځان وژل غواړي خو په ټوپک کې کارتوس ختم شوي وي. دوی دواړه دغه ښځه او سره خاوند زر ګاډي ته وخیژي. دا سړی خپله د زومبیز مقابله کوي او په دې کې جیپ ته ور وخیژي. دې زر جیپ تیز روان کړي او د زومبیز نه وتښتي. یو تور مخواله زومبي هغه مړه زومبي جینۍ ته وګوري او داسې چغې کړي لکه چې ښځی مړی. دلته دا سړی او سره خاوند دی د زومبي نه بچ کړي او بویځي. په خبرو کې دا معلومه شي چې دا هلک یو شپ ټاون نامې محفوظ ځای ته روان و. دا جینۍ چې دا واوري نو ډېره زیاته خوشحاله شي ولې چې دا هغه ځای و کوم ته چې دا غوښتل. د لږ سفر نه بعد دوی ته په لاره کې ګاډی خراب شي. دوی د ګاډي نه ښکته راکوشي او ګاډی چیک کوي. د دې ښځې دا خاوند میکینیک وي ولې د سامان د کمي د وجې دی دلته ګاډی نشي ټیک کولی. د مجبورۍ د وجې دوی دواړه او سره دا نور خلک پیادل روان شي او زر مخې ته دوی له یو سنسان ښار راشي. دلته دنګ دنګ بلډینګونه اوس هم ولاړ دي خو هر طرف ته یو خطره ده او موت دی. دوی دلته یو خالي بلډینګ وګوري او په دې کې د شپې تېرولو فیصله وکړي. دوی چې وګوري چې دلته څه خطر نشته نو اور بل کړي او خپل خوراک تیارول شروع کړي.
دلته جنۍ د شپ ټاون په باره کې خبرې کوي او ډېر زیاته خوشاله وي. شپ ټاون چې کوم دی دا لوی جهازونه را یوځای کړي او د هغې نه یو ټاون رغ کړی. دا د ځمکې سره ټچ نه وي، په دې وجه دا ډېر محفوظ وي. اوبه او خوراک دلته په ډېر زیات مقدار کې وي، په دې وجه دا د بچ شوي خلکو لپاره ډېر شی دی. جنۍ چې دا خبرې واوري نو ډېره زیاته خوشاله شي، خو سړی په دې خبرو کو هېڅ انټرسټ نه اخلي. د سړي سره دومره ټایم نه وي او دی بار جالونه خوري او دا سوچ کوي چې څنګه به موږ د زومبي نه ځان بچ کوو. د هر څه ټیک کولو نه بعد دا سړی خپل مخ کې پلان پیش کړي. ګرانو کتونکو د دې مووي پارت 1 په دې ځای باندې ختمومه. د پارت 2 کتو او د نورو ویډیوګانو موویز کتو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. که ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک ضرور وکړئ او په نیکسټ ویډیو جوړولو دپاره په کمنټ کې موږ ته ضرور خپله رایه راکړئ. ډیره مننه. والسلام.